رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اتقوا دعوة المظلوم، تاسې ځان وساتئ د شرع څخه د مظلوم. یعنی ته مظلوم دې ته مه مجبوره کوه چې تا ته شرع وکړي، ته ورباندې ظالم جوړ سې. ولې یو څوک چې مظلوم وي د هغه او د الله په مابین کې حجاب نه وي، د هغه دعا برأسه رب العالمین قبلوي. ولې د هغه صرف ناره پر رب العالمین ده، هغه ناره پر بل چا کوي نه. د داسې شرع څخه ځان وساتئ. دا چې ظلم څومره لو ګناه کبیره ده او څومره لوی حائل واقع کېږي ستا او د رب العالمین په مابین کې. یو واقعه علامه ذوالفقار نقشبندي رحمه الله را نقل کړې ده. واقعه یې داسې را نقل کړې ده، وایي په یو کلي او علاقه کې یو ملنګ سړی و. د دې ملنګ طبیعت په داسې جوړ و چې همیشه به دا فکر د رب العالمین طرف ته و. همیشه به د خپل زندګۍ حالات په دې څېړل چې زما د زندګۍ حالات کم ګام د رب العالمین په رضا کې اخیسته سوی دی او کم ګام د رب العالمین بغیر د رضا څخه اخیسته سوی. همیشه به سوچ داسې و او مجذوب الحال او اکثر وخت په خپل په حال کې نه و. کله به یې اوښکې بهېدلې، کله به د ځان سره ژړله، کله به په یو کلي او علاقه کې په داسې شکل تېرېدی تا به دا تصور وکړې چې دا خو لیونی دی. دا مجذوب الحاله پر سړک را روان دی، د زمانې خان صاحب راوتلی دی، خپله کوروالا ورسره د پر لار روان دی، په منظره راوتلی دی. دا مجذوب الحاله سړی را روان دی، بس په یو چوکاټ کې پښه وښویېدل او د هغه خان اکا د کوروالا پر دې پایڅو باندې یې اوبه وپاشلې. خان اکا چې خپله دنیایي مستو او د دنیا په تقاضا باندې ځان لوړ فرض کوي، نو پسې راغی دا مجذوب الحاله سړی 3-4 چاپېړې ووهئ. دا سړی را روان سو، بس چاپېړې ویې خوړلې، بس ډېر سر یې په ونه ګرځوئ. همیشه د رب العالمین د اولیاءو دا حالت وي چې کومه ابتلا باندې راسي دی متصل رب العالمین ته متوجه سي، پروردګاره دا عمل چې زما سره سوی دی ما ستا د قانون خلاف کار کړی دی، په ما کې ګناه ده. هغه مجذوب الحاله سړی توجه خپل ځان ته وکړ چې زه د رب العالمین یو ګناهکاره بنده یم، رب العالمین به د یو عمل سزا زما څخه د په سبب اخیستې وي. هغه را روان دی. د یو سړي بیا دا عادت جوړ دی، خپله دکانداري یې جوړه کړې ده، د باران او د خټو ورځ ده، هغه بیا دا پر ځان نظر کړې ده چې کله د باران او د خټو ورځ وي او دا یو ګیلاس شیدې جوړې کړي دي چې اول وار هر څوک په مخه ورم دا یو ګیلاس شیدې ورکوي. که ګوري دا مجذوب الحاله سړی را روان دی، هغه سړي یو ګیلاس شیدې ورته ونیولې. شیدې چې ورته ونیولې، هغه چې شیدې وڅښلې راغی، سر یې اسمان ته پورته کوي، اسمان طرف ته یې وکتل. یا رب العالمین، ای پروردګاره ستا باچهي ته زه حریان یم او ستا شان ته حیران یم. ستا بندګان دي څوک مې په چاپېړو وهي او څوک بیا راته شیدې راکړي. هغه رب العالمین چې یپلجې په یوه چا باندې ازار کړم، زړه مې ازار شو. هغه رب العالمین چې په بل چا باندې دې داسې خوشحاله کړم چې زړه ته مې خوشحالي ورکړه. دی چې را روان سو، په ده پسې خلک راله. هغه خان اکا چې کور ته ولاړی، د خپل اول منزل څخه 2 منزل ته پورته کېږي، د زینو څخه راشوه سو، مغزه یې قلم مات سو، پاک سو. هغه کوروالا یې وویل چې موږ د داسې یو چا سره مخ سو چې هغه یو مظلوم سړی و، د هغه ناره صرف پر رب العالمین وه، د ده و د الله په مابین کې بل حائل و پرده نه وه. کېده اسې موږ ازار دا سړي څه اخیستی. خلک یې پسې راواستول. هغه ملنګ صحابي په یو دشت و بیابان کې ناست دی، خپل په حال اخته دی، د خپل ځان سره د خپل رب العالمین ذکر کوي. په دې دنیا دې خبر نه دی، نیم دې دنیا ته ډېر سوچ دی، خالص یې د رب العالمین طرف ته ډېر سوچ دی. څنګه به زه وکړم چې رب العالمین د ځانه راضي کړم، او څنګه به زه وکړم چې رب العالمین حضور ته په سپین مخ ودرېږم. د هغه دا سوچ دی. چکی او دا شانې ییر دي رب العالمین ته پر چکو باندې عرض وکړي چې رب العالمین دا ستا بچی ده.
خلک چې ورته راله ده ته وویل چې دا دې څنګه کار کړی دی ځان ته ملنګ وایه ځان ته د رب العالمین دوست وایه او په کلي او علاقه کې په دوستي مشهوره یې خان اکا دوې و درې چکۍ وولې تا د هغه په مقابله کې شرا وکړه او خان اکا دې مړ کړي ولې دا د ولایت سره مناسب وي دا ستا د ملنګي او د شان سره مناسب وي ده ورته وویل چې نه ما شرا نه ده ورته کړې تاسې ما ته قسم چیردئ ما شرا نه ده ورته کړې خو صرف دا قدر وایم د الله په بندګانو کې چې رب العالمین زما سوچ د الله طرف ته خپل طرف کې اړولی دی د الله په بندګانو کې چې زه خپل طرف ته متوجه کړی یم چې زه هم زما پروردګار به زما څه څنګه راضي شي زما رب العالمین به زه څنګه راضي کړم نو دا علامه ده دې چې رب العالمین زما سره محبت لري ما چې د خان اکا پر کوروالا باندې اوبه توی کړې خان اکا د خپلې کوروالا سره محبت درلودی د هغه محبت په انداز باندې زما څخه انتقام په درو چاپېړو واخیستی د هغه د خان اکا شان و زه بیا د رب العالمین سره محبت لرم او رب العالمین زما سره محبت لري رب العالمین انتقام د خان اکا څخه په مرګ واخیستی ځکه دا د رب العالمین شان دی دا د الله رب ذوالجلال شان دی چې دا خپل په دوستانو او په خپلو اولیاء دومره خوا وبدېږي خلک په تعجب کې ورته پاته شول چې دا عجیبه ده تاسې دا په یقین واورئ تاسې دا په تجربو باندې کرات به د برات به د اولیاو څه دا واورئ یو څوک به د اولیاو څه ازارې سوی وي هغه سړي ته تاسو ورسئ هغه ولی الله ته ووایه ورته تا شرا ورته وکړه هغه ولی الله درته وویل چې نه شرا مې نه ده ورته کړې خالص مې په زړه کې داسې راوګرځېدل نو ولی الله چې په کلي او علاقه کې د رب العالمین په دوستۍ مشهوره دی او دا خپل ټول ژوند یې د الله رب الجلال دین ته وقف کړی دی او دا خپل د هر رګ حساب یې رب العالمین ته په ذکر او اذکارو ورکړی دی کوشش هم دا وي ستا د الله پاک پر ذکر برابر کړي توجه یم دې ته وي چې څنګه به یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم محب جوړ کړم تقاضا یم دا وي چې باید انسان په هر وخت کې ذاکر جوړ شي او ناستم د دې دپاره وي چې دا رب العالمین فیوزاتو د انواراتو څخه تا ته حصه درکړي چې کوم په فیوزاتو او انواراتو باندې دا ولی الله خبر دی د هغه فیوزاتو او انواراتو څخه تا خبر کړي په داسې وخت کې بیا د داسې چا زړه ازارول د داسې چا ته تکلیف رسول د داسې چا په مقابله او دښمنۍ کې ولیدل دا د رب العالمین مقابله او دښمني ده دا د رب العالمین په مقابله او دښمنۍ کې ځان اچول دي وجه څه شي ده د درې چکې ظلم یې وکړي درې چکې ظلم الله رب الجلال وایي عادت مې دا دی خپله ظلم نه کوم پر ځان مې ظلم حرام کړی دی خو بنده که تا چیرې ظلم وکړي تا هم نه پرېږدم رب العالمین وایي عذاب ورکوم چې هر څوک ظلم کوي په هره نوع د انواعو چې مکافات به ورکوي هغه کوم ظلم چې کړی دی هغه سزا به وري که هغه سزا ووایي نسي تلای نسي یو د هغه اسبابو څه چې ستا او د الله په مابین کې حائل واقع کیږي او ستا څخه د عبادت خوند لرې کوي هغه ظلم دی